هماغه و چې اسلامي امارت د منځګړو هیوادو په غوښتنه اوربند ته ژمن پاتې شو او د مسایلو حل لپاره ډیپلوماټیکو خبرو ته تیاری روان و چې په قطر کې د دواړو هیوادونو استازي مخامخ خبرې وکړي. حال دا چې د پاکستان اجیرې او شریرې کړۍ د اوربند غوښتنه هم خپله کوله، خو د اوربند سره سره یو ځل بیا د افغانستان حریم نقض کړ او د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف یې د میزان په 25مه د افغانستان په خاورې برید ترسره کړ. د شپې تیاره د بي پیلوټه الوتکې زړه بوږنونکی غږ، د چاودنې وحشت او د عامو خلکو بې روحه وجودونه، دا ټول ناورین پر عامو خلکو او کورونو د پاکستاني ملیشو د وحشت یو بل انځور دی چې اوربند یې مات او د افغانستان حریم یې بیا نقض کړ. شپه د خاموشۍ په خوب ویده وه، خو د پکتیکا د اورګون دا شپه د مرګ او ویره په ستر ناورین بدله شوه. هغه شپه چې د تیاره آسمان لغاړې د پاکستاني ملیشو بي پیلوټه الوتکو یو ځل بیا د اوربند کرښه ماته کړه.